د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ مربوط سالاب ساحه ده او دغه دشته چې دی نو اخکارځای باندې مشهور ده. تقریبا 200 چک ډیمونه چې په هغې کې 130 چک ډیمونه فعال شوي دي چې فعلا اوبه پکې ولاړ دي. ABM موسسې لخوا جوړ شوي دي چې مالي ملاتړ یې WP لخوا شوی ده. نو واقعا دغه چک ډیمونه چې موږ نږدې نه ولیده او دغه قوم دپاره هم په ګټور و او دغه شاهي زراعت دپاره هم په ګټه ده او شاوخوا چې څومره قریب کلي دي نو هغې ته به هم ګټه رسیږي چې دغه اوبه زیم کوي نو هلته هم چینې او ساګانې به دې سره تازه شي. نو واقعا همدغسې چک ډیمونه چې په لغمان کې جوړ شي نو وچکالۍ مخنیوي دپاره یو مثبت ګام ده. دا د کار په مقابل کې غذا یا د پیسو ورکړه ده چې 321 کسانه پکې کار کوي فلحال دا به پوره کېږي انشاءالله. تاسې لکه څنګه چې ګوري د اوبو سطحه په ټولو چک ډیمونو کې ښه منظمه په ترتیب سره خلکو ترې ځمکې کرلې دي وتره یې ترېنه کړې ده او کرنه په دې اوبو باندې کوي. نو راتلونکي کې هم داسې پلان لرو انشاءالله چې دا ځایونه پیدا کړو هغه لپاره چک ډیمونه جوړ. اسلامي امارت نه ډېره مننه کوو. موږ دپاره د ډېر اقتصادي مشکلات زموږ اورونه بیکار و هغې دپاره د کار زمینه موږ ته برابره کړه او خصوصا ABM نه هم ډېره مننه کوو. دغلته هغوی موږ دپاره د کار زمینه څه کړې برابره کړې ده او WP نه هم چې هغوی د مالي لګښت هغوی ورکوي.